بیا اخلاق ستوي د مایدت من زمو علماء کرام تفسیر کوي وی اخلاق دیته وي رمبه مرتبه د اخلاق خدای جتان خپل رب رضای الله دا خوشاله ته په دنیا کې داسې انداز کې ژوندۍ تیر کې چې الله پاک تا ناراضوي نو دا استخل خوې د اخلاق دي بیا د په دنیا کې الله مخلوق خوشاله د کور خلک تا ناراضوي بیبي د بچی دي ک مور دي ک پلار دي کرونه خويند دي هغه تا نه خوشاله او تا ناراضوي بس تا د هغه سره اخلاق او خوې برابر دي په معاشره کې مرګري دي دوست دي او هغه تاسو سره تعلق ساتي او تا نه خوشاله تا نه رضا دي واستا اخلاق برابر دي ګاون کې ستا ګاونډي تا نه خوشاله دي او ستا نه رضا دي ستا اخلاق برابر دي کشر مشر د محلي او د کلی د وطن هغه ستا صفت کې یو تا نه خوشاله دي او تا نه رضا دي واستا اخلاق برابر دي او که یو سړی نه ګاونډي په ور کې ولاړ دي یو انسان نه کور خلک په ور کې ولاړ دي د انسان نه مور او پلار خپري د انسان نه بچي خپري د انسان نه خزه خپره د انسان نه ګاونډي خپري د انسان نه بل مسلمان خپري د انسان نه رشتہ دار خپري نو د کې نقصان دي کنه د خوې خصلت او اخلاق هغه نبوي نه دي الله دې مونږ د پیغمبر علی السلام او د خپل اخلاق پیدا کړي د دوارو جهانو سردار مبارک له الله پاک ډېر خپل اخلاق ورکړو حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علی السلام خادم دي لس کاله د دوارو د جهانو د سردار مبارک خدمت کړي دي فرمای په شمائل ترمذی کې حدیث دی وی ما د پیغمبر علی السلام خدمت کړي دي وی ما ضرب امراه ولا خادما قط وی چتهم د دوارو جهانو سردار مبارک نخپل بیبي وخلیدا او نه خپل خادم والي اوس ګوره په انسان چې په کور کې وخت یې بیبي سره خامخا خفغان خبر راځي خامخا پکور کې داسې مسله راځي چې د قضې او د خاون په مابین کې هغه مزاج ګډوډ شي او شیز ګډوډ وي خاون له غوسه ورځي خځې له غوسه ورشي بعد وخت کې یا خادم یو نوکر د انسان سره خدمت کوي نوکری ولا کوي نو خامخا د خادم د نوکر نه غلط کار کیږي بیا نیکلا او ماشاءالله غوسه ورځي هغه ته بدم وي غوسه مو ته کوي بعد وخت سپیلم دی پورته کی لیکن پیغمبر علیه السلام چتم بیبی نه واخلي ولی لکه نوبت دې ته نه رسیدلې چې پیغمبر علیه السلام بیبی داسې کارو کې چې پیغمبر علیه السلام له غوسه ورشي یا بیبی داسې نامناسبه کارو کې پیغمبر علیه السلام په هغه باندې غوسه شینا غوسه چته نه کړي حالان کې د پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې په نکاح کې نه بیبیانی پاتې شوی ټولې بیبیانی یو لستی لیکن په یو ټیم کې یو نه بیبیانی په نکاح باندې وي دغه رنګي وینځي وا دغه رنګي خادمان او غلامان او صحابه کرام به خدمت کو چته چاته غوسه نه کړي چته څوک نه دی وخلې چته چاته کنزل نه دی کړي چته چاله سپېړه خوري لوی خبره ده ستغه خبرم پیغمبر علی السلام چاته نه کړي ولې دا د پیغمبر علی السلام اخلاق دي کنه او داسې اخلاق چې کافرانو موقت او کافرانو دشمنان د پیغمبر علی السلام سره مجلس کې ناس توکړه هغه به خدای مسلمانان کړل او د پیغمبر علی السلام او د صحابو د خو او د اخلاق له دومره متاثر شو چې ټول دین به پرې خود او دین ته براو کو پیغمبر علیہ السلام ته چا zarar او تکلیف ورسو قسم د پیغمبر علیہ السلام د هغه دشمن نه خپل انتقام هم نه دی غشتي بدلیم ته نه دی غشتي